سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نن د فوټوشاپ سی سی 28مه برخه ده او په دغه 28مه برخه کې زه غواړم تاسو ته په یو تصویر باندې کار وکړم چې موږ څنګه کولی شو کوم تصویر باندې چې غواړو لکه په عکاسیو کې یو څه پروسس ترسره کړو. وګورئ زه غواړم په دغو تصویر کې چې موږ د enslash.com څخه راخیستی، تاسو هم کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ د هغې څخه، او یا یې هم زموږ له ګروپ څخه چې د سمارټ ساوټ په نامه باندې ټلګرام کې موجود دی، کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ، او یا هم واتساپ د طریقه چې لینکونه په ډسکرپشن کې موجود دي، کولی شئ د موږ سره په هغو باندې اړیکه ونیسئ. موږ غواړو دغه کوم تصویر چې دی په دغو څه پروسیجر سره کوټ پورې دغه خالونه چې دي دا له منځه یوسو. نو راځو پیل کوو یې. نننی کوم درس چې دی دا به یو ډول تمرین وي، ځکه دو اکثرا کوم پروسس چې په دو باندې ترسره کېږي د هغو مربوط درسونه موږ ویلي دي. نو وګورئ ټول نه ته مخ موږ رسو د سپاټ ټولز څخه کار اخلو. سپاټ ټولز یا هم هغه سپاټ هیلینګ ټولز برش چې دی موږ دغو ډارک ساحو د له منځه وړلو دپاره کاروو چې په چېرته تاسو نه پې پوهېږئ کولی شئ د موږ تېر جلسو ته مراجعه وکړئ او هلته د هیلینګ برش ټول په نامه باندې مکمل عنوان دی کولی شئ د هغو ځای مکمل معلومات ترلاسه کوئ. خو بیا م غواړم چې ځینې معلومات یې زه درکړم چې زر زر په جلسه. په لومړی سر کې وګورئ موږ صرف باید دومره ساحه انتخاب کړو چې موږ ضرورت لرو هغه له منځه یوسو، یعنې موږ باید اضافي کومه ساحه چې ده هغه انتخاب نه کړو، ځکه سپاټ ټول چې دی کوشش کوه چې بدون د دغو دایرې نه بهر کومه ساحه چې ده شاوخوا هغه ساحه دلته راواخلي او ویې کاروي. نو تاسو به د تل دپاره هغه څومره ساحې ده چې ضرورت لرئ هغومره ساحه په سپاټ یا هم په هیلینګ برش ټول باندې کاروئ. د مثال په ډول څه وګورئ دلته یو څه ډېر خرابي نشته، نو زه کولی شم په دې ډول څه سلیکشن ترسره کړمه تر څو پورې دغه اضافي ساحه له منځه یوسي. وګورئ اوکې په دغه ډول باندې تاسو هم کولی شئ. که چېرته تصویر کې خرابۍ ډېرې وي نو بیا ځینې وخت مشکل جوړوي، تاسو به کوشش کوئ چې د پلون سټمپ څخه به کار اخلئ چې هغه هم موږ په تېرو جلسو کې مکمل او تفصیلي ویلی دی. که چېرته په هغو باندې تاسو نه پوهېږئ کولی شئ هلته مراجعه وکړئ او پلی لیست موجود دی، د هغو ځای ویډیو پیدا کوئ. وګورئ دلته یو څه مشکل جوړ کړه، سمه ده. په دغه ساحه کې زه بېرته کنټرول زید کوم. وګورئ نو موږ به دلته کوشش کړو داسې مشکلاتو د له منځه وړلو لپاره د کلون سټمپ ټول څخه استفاده کړو. کلون سټمپ ټول کې به موږ هغه ساحه انتخابوو چې غواړو دلته یې وکاروو. د هغو د انتخاب لپاره آلټ پلس د ماوس کومه ښۍ توکمه چې ده او بېرته چپه توکمه وکړئ نو د موږ ساحه انتخاب شوه. کولی شو دلته اوس نه استفاده وکړو. نو که چېرته تاسو په کلون سټمپ ټول باندې نه پوهېږئ کولی شئ د موږ تېرو جلسو ته یو ځلې لنډه کتنه وکړئ. د ډول باندې موږ بېرته راځو، موږ کولی شو د هیلینګ برش ټول څخه هم په همدغه ډول باندې استفاده وکړو. یو څه ساحه دلته موږ کولی شو ساحه انتخاب کړو او وروسته موږ د هغو نه دلته استفاده وکړو په دې ډول سره. اوکې نو زه یو څه پروسس چټک کوم، نو خدای دې وکړي چې تصویر د خراب کېدو لامل نه شي، سمه ده. نو وګورئ کله چې تاسو یو ډول ډارک ساحې ته دننه شوئ نو تاسو به کوشش کوئ چې د هغو ځای نه د یو داسې ساحې نه کاپي راواخلئ چې هغلته خرابي موجوده نه وي، نو بیا به هلته هغه کومه کاپي چې ده کاروئ. وګورئ سمه ده په دغه ډول باندې. اوکې نو د کاپي د اخیستلو طریقه مې مخکې درته وویلې آلټ بټن د ماوس ښۍ توکمه چپه توکمه په همدغه ډول باندې په یو حالت کې پلس. نو په همدې ډول باندې موږ کولی شو د دې نه استفاده وکړو. صرف سپاټ ټول موږ په هغو ځایو کې کاروو چې هغه هلته خرابي ډېره موجوده نه وي یا ډېر باریک ځای وي، نو موږ کولی شو د سپاټ ټول څخه هلته استفاده وکړو په دې ډول باندې، سمه ده. وګورئ نو په تصویر کې به نور انشاءالله دومره خرابي نه وي، خو بیا هم که چېرته غواړئ چې هغه د تصویر ته یو ډول روښنایي ورکړئ یا هم نور تغییرات کې راوړئ نو کولی شئ چې د کوم آپشن چې موږ انتخاب کړو لایکوپای په نامه وه نو کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ. وګورئ دلته موږ کولی شو په تصویر کې ځینې نور تغییرات راوړو، سمه ده. کوم تغییرات چې هغه باعث د تغییر د کوارې کېږي
نو سمه ده. نو دغه تغییرات موږ باید په هغو عکسو کې رانه وړو چې هغه عکسونه یو څه رسمي وي، ځکه هلته بیا دغه تصویرونه زموږ نه منل کېږي. نو زه یو څه را زوم کوم دا تصویر په دغه ډول باندې. نو دلته موږ کولی شو مختلف ډوله تغییرات راوړو، د مثال په ډول په دې ډول. اوکې سمه ده. نو زه کنټرول زی کوم، وګورئ مختلف ډوله تغییرات تاسو دلته راوړلی شئ په دې ډول سره. اوکې همداسې نور تغییرات غواړئ وګورئ. نو زه نه غواړم په دغو تصویر کې ډېر ایډیټینګ وکړم، سمه ده. نو کولی شئ مختلف طریقې دلته وکاروئ. نو انشاءالله موږ به بیا دغه کنټرول چې دی په بله جلسه کې مکمل وویایو، خبرې به باندې وکړو، سمه ده. نو انشاءالله اوس په دومره ضرورت نه وي ورته. وګورئ چېرته تاسو نور تغییرات کې واخیستل غواړئ هم تاسو کولی شئ په دې ډول تغییرات راوړئ. نو زه یو کې کومه کینسل کوم یې تر څو پورې هغه تغییرات سیو نشي. صرف تاسو ته یوه یادونه وه چې کولی شئ که نور تغییراتو ته اړتیا وه کولی شئ په دو کې تاسو تغییرات راوړئ. وګورئ که چېرته تصویر ته غواړئ چې هغه یو څه برایټنس کړئ یا یو څه روښانه یا هم ډارک کړئ، نو کولی شئ استفاده ترېنه وکړئ په دې ډول. اوکې وګورئ نو دا کوم تغییرات چې دي د مطابق دغه تصویر ترسره کړي. د تصویر څومره روښنایۍ ته ضرورت لري او څومره هغه ډارک کېدو ته ضرورت لري یا هغه تیاره کېدو حالت ته ضرورت لري. نو موږ دغه تصویر په خپل حالت پرېږدو، ځکه د تصویر د مخکې څخه یو څه لایټ پول شوی دی. نو وګورئ د موږ کوم تصویر چې وه مخکې په دغه حالت کې وه، نو اوس په دې حالت کې دی. تاسو کولی شئ له دغې کوم تخنیک چې وه د خپلو عکسونو په ایډیټ کولو کې له هغې څخه استفاده وکړئ. نو دا وه د موږ نننۍ کوچنۍ جلسه. نو کوچنۍ مې ځکه کړله چې غوښتل مې صرف دغه یو موضوع باندې خبرې وکړم، ځکه اکثرا موږ ته مسیجونه راتلل چې په یو داسې تصویر باندې تاسو کار وکړئ. نو انشاءالله بیا هم که چېرته تاسو کوم تصویر لرئ چې نشئ کولی په هغو کې ایډیټینګ وکړئ یا نشئ کولی کوم تصویر چې دی هغه کوم اضافي ساحې چې غواړئ له منځه یوسئ، کولی شئ موږ ته یې ولېږئ. نو موږ به انشاءالله یوه بله جلسه په هغو باندې جوړه کړو او تاسو ته به وړاندې کړو چې څنګه موږ کولی شو په هغو تصویر کې هم هغه کوم اضافي ساحې چې وي هغه خالونه چې وو هغه له منځه یوسو. نو د نورو او راتلونکو جلسو دپاره یا هم د نورو درسو دپاره چې موږ یې وروسته په څنګ کې پیل کړي چې د هغو له جملې څخه یو سکیچ اپ 2021 هم دی چې د ساختماني انجینرۍ او همدارنګه د 3D موډلینګ دپاره استفاده کړي. نو کولی شئ هغه هم په څنګ کې ورسره وګورئ، ځکه موږ کوشش کوو کوچنی نیم ساعت 20 دقیقې پورې موږ ویډیوګانې جوړ کړو، تر څو پورې به کولی شئ 2 الی 3 درس د ورځې تاسو وګورئ د مختلفو کورسونو نه. نو کولی شئ چینل ته مراجعه وکړئ، د هغو هغه درسونو نه هم تاسو مستفید شئ او ګټه ترېنه واخلئ. نو تر بلې او راتلونکې جلسې پورې په پاک خدای سپارم، ښې شېبې او ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.